د تورې په رنجو کالو به یاره توبه سترګې د تورې په رنجو کالو به یاره توبه شم ټوله رنګه ناسې ورکه مینا لکه نری چنار دی چینې د ګلو سره زرین شان دی په غاړه یې ګلونه لکه نری چنار دی چینې د ګلو سره زرین شان دی په غاړه یې خبر شي سبا اختر دی په دسمال د نوم لیکمه د زرغون تلویزیون درنو لیدونکو او په خاص ډول د اختر شور ځانګړې خپرونې ځانګړو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په دې تمه چې راته روغ او جوړ به وي او خوشحال اختر به مو پیل کړی وي نو دوستانو نن ورځ موږ بیا تکل کړی دی چې د خوست هغه سیمې ته ورشو او هغه فرقو ساتیرۍ ځایونو ته چې ورشو چې هلته ځوانان سره راټولېږي خپل منځ کې میلې کوي دوی څومره خوشحاله دي موږ ورځو د دوی سره په میلې کې ګډون کوو د دوی جالبې خاطرې او خوندورې خبرې تاسو نننۍ خپرونه کې راسره لیدلی شئ د خپرونې کوربه د تل په څېر زه عبدالرحمن اشنا کمرې تر شا راسره میرویس افغان ملګرتیا کوي دوستانو تاسو خپرونه راسره تعقیب کوئ د خپرونې په جریان کې به ډېر څه ننداره کوئ تاسو مې ملتیا لرګاړي ته راغلي یو دلته دوه ښایسته ځوانان په دغه لرګاړي کې ناست دي برحاله د دوی سره به یو څه خبرې وکړو او شاته کسان نور هم دي دوی سره به هم خبرې کوو ټکټونه اخلي او لرګاړي کښېني سړی مړ شي اختر دې مبارک شه نوم دې راته ووایه خدای ماسته سلام چې اختر مبارک شه ډېره ډېره مننه نوم دې چې دی نوم صدیق الله ده صدیق الله له کومه ځایه راغلی دلته خانه خورنه ښه ماشاءالله ډېر ښایسته ویښتان او دا ښایسته پکول ډېر خوند در سره کوي والله څه وکړو دا شوق ده خپله د انتخاب کړي دواړو یو ډول جوړې هم دي کالي مو دي که نه ښه دا نوم چې دی زما نوم نجیب الله مجیب الله اختر دې مبارک تا مبارک شه داسې لږه روژه اوس هم که داسې یوه ټوکه چي ځان سره لرئ چې راته ووایې والله که چېرته وکړو بیخي نشته یو هم نشته نه کنه غزي په برخان پارک هندي سندره هم په سړک سره روانه ده خو دلته یو ښایسته ځوان راسره ودرېدی ده سره یو څه خبرې کوو ډېره ښایسته ایمان هم نه بډۍ لري ما نه کټ کې هم یو څه ښه دی ستړی مه شي اختر دې مبارک شه او ښکلی نوم دې راته ووایه ته ستړی مه شه اشنا صاحب نوم دې صدراوب ګوهر دی ستا ته هم مبارک اختر ډېره ډېره مننه ګوهر صاحب څه ښایسته کالي ده اغوستي دي ملګرو انتخاب کړي که خپله دا د ملګرو انتخاب و نور ملګري دي چېرته دي دغه معاینه کې هغوی دې لیدلي دي شنې شنې هغه ته ورته دي بلکل ورته دی خو د ملګرو انتخاب دی ملګري دي چېرته دي ملګري په لاره کې سره تېر بېر شو بې راضي اوس دغه چپلې خو یو بل ډول انتخاب کړي دا څنګه خبره دا پیدا کېدی نه بازار کې د اختر ورځې څه ډول احساسوې څومره د خوشحالۍ احساس کوې دغه اختر کې چې د انډیوالانو سره یو بل ځای د ځای میلې ته الحمدلله ډېر د خوشحالۍ احساس کوم خدای دې وکړي چې دا اختر په هېواد کې د صلح او امن اختر واوسي یو لنډۍ راته ویلی شي خاطرات چی لرې داسې والله څه به ووایم یو لنډۍ ووایه چې شین راکټ په شګې کې پنچار دی چی لرې داسې والله اوس فلحال نشته راسره کې نشته کله خو داسې نه وي شوي چې دغه مېرګن باندې د ټوپونه کړل او خپله جامې دې سوي وي نه والا داسې تر اوسه نه دي ماشومتوب کې دې داسې نه دي کړي ماشومتوب کې ټوپونه وهلي دي خو داسې نه دي شوي تر اوسه اوس لوی شوی که ماشوم یې اوس هم لا نه اوس الحمدلله ځوان یم چا جوبو ته خو دې پټاس نه وي ور اچولی نه پټاس مې نه دي اچولي
خوند نه راکوي دا اتڼ دې زده اتڼ مې نه دی زده بیا دې زده چې شی دی تر اوسه پورې بس د اتڼ شوق لرم خو اتڼ مې زده نه دی کوشش به کوم چې ډانس کې به تکړه وې نه لاسونه دې سره کړي که نه چې دغه لیدونکي را سره وګوري دوستانو دغه پخوانی ګوتې سره کړي دي هغه فکر کومه دغه د اختر نه وړاندې بالکل وړاندې کاکا چېرته به زمګری خو نه وې تللی نه والا تر اوسه نه یم لاړ خو څه به ووایم چې شي دې خوښېږي خوراک کې خوراک یې وریژې مې خوښېږي کبله پیلاو ها کبلی پیلاو خپل خوستی ډنډکی دې نه خوښېږي چې لاسونه کې ډوب کړي ډېر خوند کوي غوړی کې او غرمې دې وخوړو هو بالکل وخوړم خوستی لهجه باندې څو خبرې راته وکړه داسې جالبې خبرې شي څه به ووایم دوستانو خبرې زیاته نه شي کولی ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ مننه تاسو ته هم چې دغه زموږ وزیر ورونه چې له پاکستان هیواد څخه افغانستان ته راغلي او بل خاص ډول خوست ته دوی هم دغه د اوس راټول شوي دي او دغه اختر خوشحالۍ هم لمانځي زموږ د خوست میشتو په مابین کې
خو دوی دغه خپل کلتور له مخې دغه دریا راوړې ده چې خوستی لهجه کې دریاګای ورته وایي او دریای نوم ده او د دوی په استازیتوب له یو ځوان سره یو څو خبرې لنډې وکړو له دې نه وروسته به د یو داسې ښایسته دریا ووهي د نور ځوانان به چټچکې وکړي او بلې خوا ته داسې که یو نیم غزل مزل ورسره او دا به هم ترانم کې د دغه ورور سره به یو څو خبرې وکړو ستړی مه شي اختر دې مبارک شه تاسو مبارک شه ښه جوړ یاستئ ټولو هدایتوالو ته سلامونه وایم ډېره زیاته به خپله وزیره ژبه باندې خپله ژبه باندې خبرې وکړي خپله لهجه باندې ډېره به ښه وي پکتیکا ولسوالۍ د پکتیکا ولایت د بیر ولسوالۍ د تیتون شګې نه راغلي یو دا 15 شل کسونه ټول وزیر یې که نه د یو کلي پس دا دریا م راوړي د خوست راغلي که نه وی جلش کې ساتیري م وکړي دا غوبرونه سره مو ویني که نه لږ چکار مکاره مو وایي که نه بس دا نه راغلي دلته ناست دي تو سره مرکه ودو لږ ډمبیکای به وغږوي که نه ډمبیکای به لږ وغږوي خو دا به لږ وروسته وغږوي تو نه به یو څه داسې لانډه لانډه پوښتنه وکړم نه که نه موږ د افغانستان علاقه کې بارډر باندې بارډر بارډر نه پراته بیرمل ولسوالۍ د مارغې سیمه که چېرې ته سوچ ته درسي که نه لاسونه د ډېر ښایسته سره کړي دي دا خو بس اختر دی که نه ما هم 2 ګوتې سره کړي 3 ګوتې خفه کېږي اختر دی نو که نه ټولو سره کړي دي که نه ټولو لاسونه سره ټولو سره کړي دي عموما د ځوانان مخکې به یې ټول لاسونه سره کول سر به یې سره کړی د پښې پینده به یې سره کړي دي که نه د پښې رواجي نه فکر نه کوم اوس صرف لاسونه ګوتې پاتې شوي دي لاسونه ګوتې دي کله لاسونه هم پکې ورک شي که نه هېڅ خو 2 ګوتې ته لوړله خبره شه حساب وغیره نشته دی که نه دغه دریا به دوی وغږوي دا به هم واورو دوستانو نو مهرباني تاسو دغه وغږوئ چې دغه لیدونکي هم راسره سندره چې وي یا د خوست زلمیان دی را باندې ګران دی تاریخ دی ویاړ دی باهمته پښتانه دي د خوست زلمیان دی څومره ګران دي درنو دوستانو بیا هم دغه فار کې د څو ځوانانو سره ولاړ یو او دوی هم را سره خوا کې ودرېدلی دي دلته یو ځوان را سره ولاړ دی د منصور هغه خولکۍ هم په سر کړې ده سره خولکۍ ده تاسو یې را سره ګورئ موږ زدران ځینې خولۍ ورته وایي او نور نه پوهېږم دا قسم ته څوک خولکۍ ورته وایي څوک کیف ورته وایي او داسې یو څو نومونه لري خو ډول ډول نومونه خلک ورته کاروي د دغه ځوان سره یو څو خبرې کوو مهرباني خپل نوم راته ووایه او دغه وړوکی او لوی کوچنی اختر دی مبارک شه لوی اختر که کوچنی نه کوچنی دی دا خو زیرک یې ژوندی دی مننه نوم مې ارمان د مدرشهکوټ ولسوالۍ کې کلي اوسېدونکی یم تاسو ته هم د کوچني اختر مبارک وایم خوښ یم چې خوشحاله اختر لري ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسې ارمانه ګله ماشاءالله تکړه یې خبرې وکړو که نه ما ته تکړه ښکارې نه ښه یم خو مننه کلي کې به ډېر داسې شوق وي که شوق نه یې نه نه یم شوق نه یې لاسونه دې سره کړي او که نه نه لاسونه مې نه دي سره کړي ولې اختر نه وایي تاسو کلي کې مکتب کې استادانو وایي لاسونه ما سره کړي ښه لاسونه ما سره کوي څوم ټولګي کې اتم ټولګي کې آفرین څومه نمره یې ارمانه دویم نمره دویم نمره ښه دغه اختر په تاسو باندې په خیر او خوشحالۍ سره تېرېږي که نه شکر دا ډېر خوشحالۍ سره تېرېږي ښه د اختر جالبه خاطره در سره شته چې د لیدونکو ته یې ووایې کله نه کله داسې خاطرې سره مخامخ شوی وې جالبه خاطره خو سره پره نه ده راسره دریاګي ویل د زده دي که نه 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 دي بیخي ده نه دي زده بیخي نه دي زده ښه دغه نکریزو شپه باندې مو اور بل کړی و نه ولې اور نه و بل کړی خو دومره د چا نه به مو یو ټیر را پټ کړی وای اور به مو بل کړی وای چې نه پیدا کړی که څنګه خبره وه خوا یې نه راکړی بیخي خوا نه در کړو
ته ځوان یې که ماشوم یې لا تر اوسه نه ځوانۍ ته نږدې یم ځوانۍ ته نږدې شوی یې بیا ماشوم یې ماشومتوب کې خو حتما خلک ډېر شوق وي ته څنګه شوق نه یې هغه اور خوند نه راکوي اور خوند نه درکوي یا څه ښه زیات وي په افغانستان کې اور څومره زیات نه مثلا دغه ځوانان چې کله راټولېږي دغه اختر شپې لپاره مېرګن برابروي او اور وراچوي هغه ماشومان پرې راتوېږي نو ته هم ډېر عمر نه لرې دومره که نه بالکل دومره عمر نه لرم ټوکه لرې خاطره لرې لنډۍ لرې چې به ځان سره ولرې یوه ټوکه لرم ټوکه ته یوه داسې ټوکه ووایې چې دغه لیدونکي هم وخاندي او دلته کوم کسان چې دا هم خوشحاله چې وخاندي درې وروڼه وي ښه درې وروڼه ول په خپله خوستی لهجه یې ووایه درې وروڼه وي درې وروڼه وي یو اخلاق صاحب نوم ده یو اخلاق صاحب یو چپشه یو چپشه یو غلی شه غلی شه دغه درې نومونه وي که نه د چپشه غلی شه دا به زور ته لوړوي خو چپشه غلی شه دا به زور ته روغلي که نه بیا تره پښتنه نه کړې وایې تالی وي چې څه نه میږي و تالی چې غلی شه بیا یې تالی چې څه نه میږي تالی چې غلی شه بل تالی چې څه نه میږي تالی چې چپ شه بیا یې تالی چې څه نه میږي چې چپ شه څه بیخي اخلاق نه چې اخلاق یې په کیر کې ده ډېره جالبه وه په دې هیله دوستانو تاسو هم پوه شوي وئ هغه د ټوکه باندې ښایسته ټوکه یې وکړه نو تاسو نه ډېره مننه خوشحاله اوسئ لیدونکي مو هم وخندول تاسو د ژوندي وئ اباد وئ چې موږ سره مو خبرې وکړې ښه اختر درته وایم ژوندی دی مننه او تاریخ کې ویاړ دی باغې ماته شهزادګان دی یا د خو زلمیان دی را باندې ګران دی تاریخ کې ویاړ دی باغې ماته پښتانه دی د خو زلمیان دی څومره ګران دی د خو زلمیان تاریخ کې ویاړ دی باغې ماته پښتانه دی د خو زلمیان دی څومره ګران دی وزیرستان د خو زلمیان دی څومره ګران دی د خو زلمیان دی او که دغه خوست ته کله لاړې د خو زلمیان دی څومره ګران دی د خو زلمیان وطندارانو باندې وایه سلامونه د خو زلمیان دی څومره ګران دی د خو زلمیان تاریخ کې ویاړ دی باغې ماته پښتانه دی د خو زلمیان دی څومره ګران دی د خو زلمیان دی وزیرستان ته په لاره ځم کوم سیلونه د خو زلمیان دی څومره ګران دی د خو خبر کم د خو زلمیان دی څومره ګران دی د خو زلمیان دی او راشه چې بل نه دی خبر کم د خو زلمیان دی څومره ګران دی د خو زلمیان د غنم رنګې جینۍ دومره سترګې وینه د خو زلمیان دی څومره ګران دی د خو زلمیان د خو زلمیان دی څومره ګران دی د خو زلمیان زرغون تلویزیون درنو او زړه ته راتېرو لیدونکو دغه ځوانان ګورئ چې دا زما په خوا کې ودرېدلې ډېر ماډېل یې جوړ کړی یو چې زه خبرې کوم بل چې زه خبره در سره کوم خو نوبت په نوبت ټولو سره خبرې کوم چې زړه بړست ته وباسي
چې هر څه زړه غواړي همغه خبرې وکړي د دوی په استازیتوب چې یو لږ په دوی کې تکړه دی او لومړی به د ده سره یو څه خبرې کوو ستړی مه شي اختر دې مبارک شه خپل نوم دې راته ووایه ژوندی اوسې مننه نوم یې ولی رحمان وفا ده ډېره مننه ولی رحمان وفا له کومې خپلې سیمې دلته راغلی وفا صاحب د مرکز ډاب نه راغلی یم ښه ښه له ډاب کلي څخه ډاب راغلی کلي څخه راغلی. دغه په ټنډه کې د زړه جوړ کړی دی دا څه خبره ده دا د ملګرو انتخاب ده چې دغه زړه جوړول هم د ملګرو انتخاب دی دا د ملګرو انتخاب ده ښه ښه دغه جوړې ماشاءالله د یو څو هلکانو یو ډول دی فکر کوم دا خو یو زړونه یو ملګري یو هم اقتصادو ښه ښه ملګرو که څوک ډېر در باندې ګران دي داسې دا ملګري مې ټول نګران دي ټول در باندې ګران دي ښه کله دې ثبات ورسره جوړ کړی دی د اوس وخت کې هر وخت اوس هم ثبات راغلی اوس هم ثبات ته راغلی اوس هم ثبات ته که د بل ملګری د خبرې کولی شي خدای بال نه ده دغه د هغه شاته رانه وتښتېدو ته به له ځان سره څه ولرې لنډۍ ټوکه داسې شعر چې باید لرې یو وړیکې لنډۍ به دې ته وایه وړیکې لنډۍ د وړیکې لنډۍ څه ډول لنډۍ به دې ته وایه زه د وړیکې لنډۍ ورته ووایه چې پرېږده چې ټول کلی خبر شي پرېږده چې ټول کلی خبر شي سبا پرېږده چې ټول کلی خبر شي سبا اختر دی په مړوند دې نوم لیکمه څومره خطرناکه لنډۍ دې راته وویله ډېره مننه خوشحاله اوسې چې خبرې تو د ګودر په غاړه ویل کړل زګرونه خانه زولا ګداما تو د ګودر په غاړه ویل کړل زګرونه خانه زولا ګداما تو د ګودر په غاړه ویل کړل زګرونه خانه زولا ګداما ولګدم جانان واش په سړګي ولګدم جانان واش په سړګي ولګدم ګودر تسام رب سرشا شیرین یورا ګودر تسام رب سرشا شیرین یارا منګی مدوا دینار ابلام مو تبینا خانه زولا ګداما خدا ګودر په ګډا ویل کړل ګرنا خانه زولا ګداما خدا ګودر په ګډا ویل کړل ګرنا خانه زولا ګداما ولګدم جانان
واش په زړګي ولګېدم 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 جانانه واش په زړګي ولګېدم जगमनाय नाथ पकवली شیرینه یورا درنو لیدونکو په دې تمه چې تاسو خپرونه راسره لیدلې وي په خپرونه کې مو د خوست د ژڼیو خبرې واورېدې په دې تمه چې دغه خپرونه تاسو راسره خوښه کړې وي که چېرته زموږ نه خپرونه کې کومه تېروتنه شوې هیلهمن یم چې ومې بخئ نو ستاسو د خوشحالۍ په خاطر باندې دا ډول خبرې موږ ترسره کړې په دې تمه چې یو خوشحاله او سوکاله ښه اختر ولرئ نو په همدې ځای ما عبدالرحمن اشنا او د کمرې تر شا چې میرویس افغان راسره ملګرتیا کوي موږ ته اجازه راکئ تر بیا مو پر ځواکمن او لوی خدای سپارم الله مو مل شه یو لنډۍ راته ویلی شي خاطرات چی لرئ داسې ولا څه به ووایم یو لنډۍ ووایه چې شین راکټ په شګې کې پنچار دی چی لرئ داسې ولا اوس فلحال نشته راسره بیخي نشته کله خو داسې نه وي شوي چې دغه مېرګن باندې د ټوپونه کړل او خپله جامې دې څه پارک موس یو خاطره ولده دا مزدای څه دی چې دی دا روغلو مو هوی تاسو چې نه و نیرا داره بومانډ کړه وڅښم ټوکه داسې شعر چې باید لرئ یو ما وړي کې لنډۍ به دې ته وایه وړي کې لنډۍ دا وړي کې لنډۍ څه ډول لنډۍ به دې ته اے رحمت جانا بس دیتا ہوں شابانا نا نا یارا نشی ولی او کنه گرد شام